د خوست پکتیا عمومي سړک د بیا رغونې چارې. د خوست ولایتي مسؤلین وایي د خوست مرکز څخه د پکتیا ووزې زدران ولسوالۍ پورې پر عمومي سړک د بیا رغونې او ترمیم چارې پیل شوې دي. د مسؤلینو په وینا د دې پروژې ټول اوږدوالی 43 کیلومتره دی چې څه کم 20 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او ټاکل شوې ده چارې په راتلونکو 4 میاشتو کې بشپړې شي چې ورسره به د خلکو د تګ راتګ ستونزې کمې او لازمې اسانتیاوې برابرې شي. د خوست د مټا چینې څخه تر صدخیلو پورې چې تقریبا 43 کیلومتره ساحه کېږي د نږدې 20 میلیونه افغانیو په لګښت د بیا رغونې چارې پیل شوې دي چې لله الحمد تر 15 یا 16 کیلومترو پورې دغه چارې پر مخ تللې دي چې ټولې چارې به په 4 میاشتو کې بشپړې شي. پر دې لاره تګ راتګ کوونکي، موټر چلوونکي او سیمه ییز اوسیدونکي د یادې پروژې له پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي هغه برخه چې زیانمنې شوې وي اوس بیرته ترمیمیږي. ډېر ښه اقدام دی. د اسلامي امارت په نام ډېره مننه کې ډېر پخوان جوړ شو، ډېر پخوان کار روان دی. خلکو لپاره ډېر سهولت دی، زیات سهولت ځکه دی چې مریضان وي په ټیم نه رسیږي. خدای نخواسته د هغې د لاسه خلک خپل ژوند د لاسه ورکړي. دا ډېره ښه خبره ده. دا سړک ډېر خراب و، یاره کې جمپینه وي، مت شوی و، مریضون وي، ټکر اکسیډنټ کې کېدو چې جوړ شي ښه خبره ده ډېره. په پروژه کې بوخت کارکوونکي هم خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. دوی له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې پر سړک د ټاکل شوي معیار مطابق وزن ولېږدوي څو سړک له ژر زیانمنېدو څخه خوندي پاتې شي. زه ډېر خوشحاله یم چې په خپل وطن کې په خپل لاس زه په سړک کې کار کوم، د کار زمینه ورته برابره شوې ده. حکومت باید وزن ته هغه ته زمینه برابره کړي، وزن په سړک باندې پرې نږدي او موټروانان باید د وطن لپاره او د خپل د هغه لپاره د داسې کار ونه کړي چې دغه وطن ته نقصان ورسوي. زه ډېر خوشحال یم دلته د کار زمینه راته جوړه چې خارج نه بل ځای نه موږ خلاص دلته خپله کار کوو. د یادونې وړ ده چې په دې پروژه کې د سړک ویجاړې شوې برخې، پلونه، استنادي دیوالونه، سنګ فرشونه او نورې اړونده برخې شاملې دي.